अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। څنګه یې تاسو؟ زه بالکل ښه یم، ته څنګه یې؟ زه هم بالکل ټیک ټاک. ډېر موده پس مو تاسو وکتئ. او زه ډېره موده پس رالم پېښور ته. څنګه فیل کوئ دا دومره غټ ایوارډ لیجنډس لپاره دا مطلب ورکړی کېږي او تاسو زموږ لپاره لیجنډس نه بالکل کم نه، نو څنګه فیل کوئ تاسو؟ ډېره زیاته مننه. واقعا ګوري که څوک لیجنډ کې خو خیر زه نه راځم، دلته ډېر لوی لوی نومونه دي. زه به دا ووایم چې ایوارډ یو اپریسیشن وي که نه، یو شاباشي، نو هغې دپاره سینیر جونیر ټول خوشحالیږي او دا یو عزت دی او ډېره زیاته مننه ده د دومره عزت دپاره. Like in such a young age you are receiving this award. نو خپل پشان youngsters دپاره به څه میسج ورکول غواړئ؟ کوم ته الاؤډ نه شوبیز ته راتلل نه پرېږدي هغې، نو هغې پیرنټس ته به څه میسج ورکول غواړي او هغې خلکو ته به څه میسج ورکول غواړي؟ ګوره پیرنټس ته خو به زه میسج نه ورکوم، ینګسټر ته به دا یم چې اول خپل ایجوکیشن کمپلیټ کې تعلیم، او اوس خو میډیا چې دا هغه ډېره زیاته لویه شوه. اول به یو چینل و، اوس خو ماشاءالله ډېرې چینلې دي او کولی شي چې په ښه طریقه باندې کار وکړي، یا که سبق یې ښه ویلي یا ښه ماشوم او نو مور پلار به مولا اجازه ورکړي. خو محنت ډېر زیات ضروري دی. او یو دا دی چې اوس خو په سوشل میډیا باندې خلک په ورځو ورځو کې سټار جوړېږي. موږ خو کلونو کلونو سفر کړی دی، نو که صبر وکړي محنت وکړي نو هم به کامیاب شي، خو ټالنټ هم ضروري دی. Thank you so much ma'am. Thank you. مننه.